بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو مېلمنو ته او قربانو ته سلامونه. د شاهکار او د پیر صاحب دی ډیره مننه کومه او اوس زه راتلمه چېرته څه ملګرو سره یم، ما ته ویره هلته ځو میانه زه خو ځمه تورمزو ته. وی ته بیا د شاهکار دې ځای ته ځې؟ ما یو ویره د دې پیرانو جوړ بل څه کار نشته بغیر د مشاعرو نه. نو رښتیا چې په دې دور کې شاهکار او پیر صاحب دی او بیا یوازې د دوی نه زما ډیر زیات زړه په خان لالا سبحان لالا خفه کېږي چې یاره د ډیر لرې نه راځي. اباسین صاحب او اظهار صاحب دا خو کشران دي، دلته مشران دي، خو په عمر خو زمونږ نه کشران دي. نو د شاهکار په یو شان مننه کوو، د پیر صاحب دی په بل شان، او دا د بهر نه چې څومره مېلمانه راغلي دي، خاص کر لالا سبحان لالا مامون رشید باچا صاحب. او که د شاهکار دی دا رفتار وي نو د خوشحال سره که کینی یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي. تورمزو کې به زما په خیال بل څوک بغیر د شاعرۍ نه پاتې نه شي. او سبحان لالا ستاسو په اجازت د مامون الرشید باچا نه د اوس نه ورته ویم چې که قافیه ردیف یا دا څیزونه د هارون رشید باچا په دغه به څوک برابري. دا خو ډېره ګرانه. ما زما خو ګورې شاهکار ته م زار وخت ویم چې دا په ما باندې د دې شاهکار او د دې ملګرو داسې اثرات دي. یعنې داسې دغه نیمه شاعر نیمه. یو دوو شعرونو کې ما په خپل شعرونه دي چې په وزن بحر د شعر نه پوهېږم، په وزن بحر د شعر نه پوهېږم، بس د زړګي خپل کیفیت لیکمه او وکړه صفت مې د جانان نو شیخه در پسې خپل یې څه جنت لیکمه. نو په دې کتاب کې زما شعرونه دي، خو د مامون رشید باچا صاحب نه د اوس نه ستاسو د ټولو نه خو د هغه نه خاص که په دې کې قافیه ردیف بحر او هر څه غلطي نو تاسو خفه کېږئ ما. او اباسین صاحب خو خیر دی، اباسین صاحب خو اباسین صاحب دی. ولته بیا دا قصې نه هل ارادو کې چې زاریږو زندگی ختمیږي، هل ارادو کې چې زاریږو زندگی ختمیږي، ساقی لږ زر کا ګنې خدای ګو چې مستی ختمیږي. او زمونږ سترګې او باڼه د خدای لري جانانا، زمونږ سترګې او باڼه د خدای لري جانانا، پروا ونه کړې که وطن کې سپېلني ختمیږي. مننه. زمونږ سترګې او باڼه د خدای لري جانانا، پروا ونه کړې که وطن کې سپېلني ختمیږي. او راځئ چې لار چرته د بره خطو هم وګورو، راځئ چې لار چرته د بره خطو هم وګورو، دې چار پیر چل کې خو نه مړي نه ژوندي ختمیږي. او اخیری شعر دی چې تر څو چې جون وي او رنګونه د ژوندون امجده، تر څو چې جون وي او رنګونه د ژوندون امجده، نه به شاعر مري نه به چرته شاعري ختمیږي.